او بیا د ټولو نه غټه ګمراهي دا ده چې کله انسان په ګناه کې اخته وي او دته د خپل ګناه احساس نه کیږي بلکې الټا په خپل ګناه باندې فخر کوي او دا ډیره د خطرې خبره ده چې کله انسان ګناه کوي او دی باغې باندې فخر کوي په داسې انسان باندې د الله جل جلاله لعنت راوریږي د الله تعالی قهر او عذاب به نازلېږي او داسې انسان ته الله تعالی د توبې توفیق هم نه ورکوي نو څومره ګناهونه چې د انسان نه کېږي د هغې غټه وجه دا ده چې موږ خپل نظر غلط استعمالو د نظر حفاظت نه کوو کله چې انسان د نظر حفاظت کوي دی د سترګو د ګناه نه ځان ساتي نو داسې انسان سره د الله تعالی مدد چې دی دا ملګری شي خو چې کله انسان د سترګو په ګناه کې راګیر شي نو د ده نه د الله تعالی مدد چې دی دا پورته شي ته چې پردی لور خور ته ګورې ستا عیته به سر کې خلک ګوري ته چې پردی زنانه ته ګورې ستا عیته به سر کې خلک ګوري ګوره ته چې پردی زنانه ته ګورې نو ستا په زړه کې دا نه راځي ستا زړه ته چې سبا به زما عیته خلک ګوري ګوره مشران متل کوي چې څه کرې نو هغه برېږي نو چې پردو زنانو ته ګورې نو ستا عیته به سر کې یو زرګر د ځان د پاره یو خادم ساتلی د دوی کره به اوبه راوړي اوبه به راوړي او بیا به ته یو ورځ د خادم اوبه راوړي او دروازه کې کېښودی چې ویې کتل نو د زرګر دا ښځه کور کې دننه اوده وه او دا زرګر په خپله نو دی دکان ته تللی دا خادم ورغی او د زرګر د ښځې دا لاس یې ونیو او لاس ته ورته زور ورکړو لاس یې ورته دباو او لاړه د زرګر ښځه راپاڅېده ډېره زیاته خفه وه او په ژړا شوه ژړل یې چې ګوره دا خادم ورکوټې مونږ رالوی کړو اوس چې دی عمر ته راورسېدو 18 یا 13 کالو ته راورسېدو نو ګوره زما لاس ته زور ورکړو زه دوم زما لاس یې دباو کړ ډېره زیاته غمجنه پریشانه وه ژړل یې زرګر چې کور ته راغی د غرمې ټیم دی ښځه یې ژاړي ناسته ده ورته ویې ښځې ولې ژاړئ یې سړي یې دغسې کار وشو کور کې ودوم خادم راغی او زما لاس ته یې زور ورکړو زما لاس یې دباو کړو نو دا زرګر هم په ژړا شو ښځه ورته وایي ته ولې ژاړې ما ته خو نور څه نه دي ویلي صرف لاس ته راته زور راکړی وایي ښځې ژاړم ځکه چې دا د دې خادم غلطي نه ده دا ټوله غلطي زما ده د خادم قصور نه دی دا ټول قصور زما دی هغه څنګه سړیه وایي نن زه په دکان کې ناست وم دکان ته ښکلې ښکلې جینکۍ راغلې کالي یې اغوستل د یوې جینۍ پکې بنګړي خوښ شو هغه یې واغوستل او ما ته وایي چې دا راته په لاس کې واچوه بنګړي مې ورته لاس کې اچول لاس یې چې ښکاره کړه نو ډېر سپین سپین لاسونه وایي لاس ته مې ورته ورته زور ورکړه وایي ښځې که د هغې جینۍ لاس ته ما زور نه وي ورکړی دا خادم به نه راتلو ستا لاس ته به یې زور نه درکولو وایي دا ټوله غلطي زما ده ما په بازار کې ګناه وکړه د هغې اثر په تا باندې وشو دا زرګر په ځمکه باندې راپرېوته او توبې وباسي چې آینده دپاره به زه داسې حرکت نه کوم داسې کار به نه کوم په ځمکه راپرېوته ژاړي دا زرګر په دې کې دروازه وټکېده
دا ښځه دروازې ته شوه چې ویې کتل نو خادم دروازه کې ولاړ دی. ښځه ورته وی ته بیا راغې؟ وایي معافی غوښتلو ته راغلی یم، معافی غوښتلو ته راغلی یم، شیطان دوکه کړی یم، پوه شوی نیم په ځان باندې زما نه غلطي شوې ده، بیا به داسې نه کوم. نو غرض دا زما وروڼو چې یو خوا زرګر ګناه کوي، پردی زنانه لاس چې دی هغه د باوهي زور ورکوي، بل خوا خادم راځي او د زرګر د ښځې لاس نیسي او هغې ته زور ورکوي. یو خوا زرګر معافي غواړي چې آینده دپاره به داسې حرکت نه کوم، بل خوا خادم د معافي غوښتلو دپاره راځي او د زرګر د ښځې نه معافي غواړي. نو ګوره تاسو ته ما ووایي چې ته پردی لور خو ته ګورې، ستا ته په سر کې خلک ګوري. مشرانو متل کړی چې څه کرې هغه برې وي. پردو زنانو ته ګوري، ستا زنانو ته په سر کې خلک ګوري. خو ګورې یاد ساتئ په کوم زړه کې چې د الله تعالی خوف او د الله تعالی ویره وي، نو داسې انسان په اسانه باندې د ګناه نه ځان ساتلی شي، په اسانه باندې دی بیا د سترګو د ګناه نه ځان ساتلی شي چې په کوم زړه کې د الله تعالی خوف او د الله تعالی ویره پرته وي. یو علاقې ته یو ښار ته صحابه کرام د جهاد دپاره لاړل. کله چې روم ته ورسېدو، رومیانو ته پته ولګېده چې دا صحابه را روان دي، دا مسلمانان را روان دي. رومیانو ته پته وه چې دې سره خو د الله تعالی مدد دی. ګوره هغې ته هم دا پته وه چې د دوی سره د الله تعالی مدد دی، چې څوک د سترګو حفاظت کوي، د بد نظرۍ نه ځان ساتي، پردو زنانو ته نه ګوري، داسې انسان سره د الله تعالی مدد کوي. رومیانو ته پته وه چې دوی سره خو د الله مدد دی. نو خپلو ښځو ته یې ویل چې تاسو ځانونه سینګار کړئ او لارو کوڅو ته راوځئ. کله چې صحابه راورسي او په تاسو باندې نظر پرېوځي، نو د سترګو په ګناه کې به راګیر شي او د الله تعالی مدد چې دی دا به ترې پورته شي. ښځو ځانونه سینګار کړل او نیم ځانونه یې بربنډ کړل، لارو کوڅو ته راووتې. صحابه چې کله راورسېده، نو د دوی چې کوم امیر و، د صحابه د لښکر چې کوم امیر و، او دا ښځې یې ولیدې، نو خپل لښکر ته اعلان وکړ. اعلان کوي د خپل لښکر ته او څه وایي ورته؟ د قرآن کریم آیات ورته پیش کوي: قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. صحابو چې دا آیات واورېدل نو فوراً یې خپل نظرونه ښکته کړل. کله چې واپس مدینې منورې ته راغله، خلک ته تپوس کوي، وایي ګوره تاسو پلانکي ښار ته تللی وی، د هغه ښار بلډینګونه چې دي نو دا ډېر اوچت اوچت دي، تاسو به کتلي وي د هغه ځای بلډینګونه څنګه وو او فلانې شیز پکې څنګه وو، فلا پکې څنګه وو، دا پکې څنګه وو، هغه پکې څنګه وو. صحابه ورته وایي کله چې موږ روم ته ورسېدو، نو موږ ته خپل امیر اعلان وکړو: قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. کله چې موږ دا آیات واورېدل نو موږ فوراً خپل نظرونه ښکته کړل. موږ بره نه دي کتلي، موږ دې ته نه دي کتلي چې دا فلاني بلډینګ څومره اوچت دی او په دې کې څنګه شیشې لګېدلې دي، څنګه پکې کړکۍ دي، موږ دې ته نه دي کتلي. نو ګوره صحابه په اسانه باندې د ګناه نه ځان بچ کړه، د سترګو د ګناه نه، ولې په زړه کې د الله تعالی خوف او د الله تعالی ویره پرته وه.
نو کله چې په زړه کې د الله تعالی ویره وي یا انسان په اسانه باندې د ګناه نه ځان ساتلی شي، په اسانه باندې د ګناه نه ځان بچ کولی شي.